دا دریم اشغال دا چی ماتیگی خراسان کی فتح مبارک مشار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تر هر څه د مخه د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې محترمو غړیو، د پوهنې وزارت مسؤلینو او منصوبینو، مشایخو، علماء کرامو، استادانو، ښوونکو، زده کوونکو او د رسنیو استازو، د اسلامي امارت د مختلفو وزارتونو او ادارو استازو او ټولو راغلیو میلمنو ته د اسلام د ستر پیغمبر جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مسنونات تحفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د الله تعالی جل جلاله حمد او ثنا وایو او ډیر شکر ادا کوو چې نن ورځ د اسلامي نظام په سیوري کې د اسلامي امارت د فتح او د نړیوالو کفارو او د هغوی د ملګرو د ماتې او تیښتې دوهمه کلیزه لمانځو. یقینا چې دغه فتح د یو قوم، فرد یا ډلې فتح نه وه، بلکې د ټول اسلامي امت په خاص ډول د افغان ولس فرد په دې فتح کې شریک وو. ټولو ته د عظیمه فتح مبارک وي. غواړم له فرصت څخه په استفادې سره د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت د خادم په توګه ټول افغان ولس ته ډاډ ورکړم چې لکه څرنګه چې اسلامي امارت 20 کاله د هېواد د استقلال لپاره نه ستړې کېدونکې مبارزه وکړله او سترې قربانۍ ورکړې، اوس به د دې هېواد د مادي او معنوي ابادي په لاره کې هم خپل ټول امکانات او توان په کار اچوي. اسلامي امارت په تیرو 2 کلونو کې د امکاناتو له کمښت سره د ژوندانه په ټولو ډګرونو په تیره بیا د ښوونې او روزنې په برخه کې د پام وړ بې شمېره لاسته راوړنې لري. په ټول هېواد کې 10 میلیونه زده کوونکي په ډاډمنه فضا کې په زده کړو بوخت دي. 2,40,000 ښوونکي د دوی په ښوونه او روزنه لګیا دي. په ټول هېواد کې 19,000 ښوونځي او 15,000 دیني مدارس ولس ته تعلیمي او تربیوي خدمات وړاندې کوي. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له لورې د هېواد مدارسو ته 1,00,000 بستونه ورکړل شوي دي. د هېواد په هر ولایت کې یو باب جهادي مدرسه چې هره مدرسه د 1000 تنو طالبانو د ځایولو ظرفیت لري فعال شوي دي. په هر ولایت کې په سلګونو کلیوالي مدارس ایجاد شوي دي. د هېواد د ښوونځیو د 12م ټولګي فارغانو ته په لکونو شهادتنامې توزیع شوي دي. په زرګونو مسلکي کدرونه او علمي شخصیتونه د پوهنې وزارت په مختلفو تدریسي او اداري خالي بستونو کې ګمارل شوي دي. موږ له دې فرصت څخه په استفادې سره پر خپل ګران ولس غږ کوو چې راځئ د لاسته راغلي استقلال او پتې شکرانه ادا کړو. دریم اشغال دا چی ماتیگی خراسان کی فتح مبارک مشار.